زما ظالم پلار زما مورې خپل د هوس لپاره شهیده کړه. ریښتینې کیسه. سلامونه ګرانو اوریدونکو، امید ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو ژبه ریښتینې کیسې او په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو ورور د ژوند دردونکې کیسه ده. کیسه داسې پیل کیږي: زه تل خپل ځان ته توربخت انسان وایم، ځکه په ماشومتوب کې مور او پلار څخه لرې شوم. زما د پلار نوم زامن ده. هغه په ماشومتوب کې بې پلاره کیږي او په نوي زلمیتوب موسم کې خپل مور هم د لاسه ورکوي. بیا خپل نیا او بابا سره ژوند کوي. کله چې زلمیتوب ته رسیږي، زما مور سره په جرګو او مرکو واده کوي. مور او پلار مې په تخار ولایت کې ژوند کول. هغه وخت کې په وطن کې دننه کورجنګي ډېر و. تخار کې د دوستم او مسعود کسانو منځ کې جنګ کیږي. زما پلار مجبور کیږي چې خپل کډه خپل وطن ته بوځي. زما د پلار وطن د تخار یو ولسوالي ده. پلار مې خپل کډه خپل کلي ته بیایي. هغه کلي کې زما د پلار ټول خالاګان، ماماګان، خپلو خپلوانې اوسېده. هلته یو کال تیروي. هغه وخت کې زه د 3 کالو ومه چې زما پلار خپل د خاله لور سره د مینې رشته جوړوي. د هغه جلۍ نوم سیما وه. زما مور هغه وخت کې د 8 میاشتو ماشوم باندې امیدواره وه. لوی اختر ته څو ورځې پاتې وې. زما د مور هدې چې زما نیا وه له تخار څخه زموږ کره راځي او زما پلار ته وایي چې اختر کې زه مې خپل لور او لمسی دواړه تخار ته بیایم تر څو اختر ټول یو ځای هلته تیر کړو. پلار مې نیا ته وایي سمه ده. هغه ورځ چې په سبا یې د جمعې او د عرفې ورځ و، زما مور او نیا مې غوښتل چې تخار ته لاړ شي. هغه د پلار مې د خاله لور چې سیما نومېده، د مینې رشته یې ورسره وه، هغه پسې یو کورنۍ جرګه راځي او سیما زما پلار ته وایي چې زامنه یا ما سره واده وکړه که نه زه همدغه خاصګار میسه جرګې لپاره ماته راغلی همدغه قبلومه او دې سره واده کوم. او زما پلار ته یو شرط هم اږدي چې هغه شرط دا ده چې باید ته ښځې ته دې طلاق ورکړې که نه زه په بنه تا سره واده نه کومه. زما پلار چې طلاق بې غیرتي او ننګ ګڼي، زما د مور د لرې کولو لپاره بل سوچ کوي، یعنې د قتل سوچ. پلار مې یو بم زما د مور د خوب توشکې لاندې جای په جای کوي او خپله منتظر پاتې کیږي. کله چې نیمه شپه سي، مور مې په خوب ویده شي، پلار مې ما خپل غېږ کې اخلي او بیرون کوټې څخه لاړ شي. زما نیا په حولۍ مخ کې ویده وه.
کله چې پلار مې بیرون وځي د بم مزی کش کوي او بم ته انفجار ورکوي. د انفجار سره سم زما نیا چې د حولۍ مخکې ویده وه پاڅېږي او ګوري چې زما پلار زه یې په غېږ کې بیرون د دهلیز مخې ته ولاړ ده او زما د مور د کوټې څخه تور لوګی وځي. نیا مې ډېر چغې سورې وهي. کله چې دننه شي ګوري لور یې ټوټې ټوټې د کوټې مخې ته پرته ده او هغه ماشوم چې زما د مور په خېټه کې و هغه هلک و. هغه هم انفجار سره زما د مور د خېټې څخه وتلی و او بیرون پروت و. نیا مې چغې سورې وهلې. هغه وخت کې قومندان سالاري ډېر زیات و. زموږ د کلي قومندان راځي، زما پلار بررسي کوي او ګوري. زما پلار زندان ته بیایي او زما مور چې د جمعې او عرفې په ورځ چې 2 بختورې ورځې وې شهیده شوه. د کلي خلک زما مور دفن کوي او زه یوازې پاتې کېږم. زما خاله چې له تخار څخه راغلی و ما خپل ځان سره تخار ته خپل کور ته بیایي او زما سرپرستي خپل د اولاد په شان کوي. هغه سیمه زما د پلار د خاله لور چې زما د پلار مینه ویل کېده هغه هم زما د پلار انتظار نه کوي او بل سړي سره واده کوي. کله چې پلار مې 1 کال په زندان کې تیروي وروسته له 1 کال څخه له زندان وځي ګوري چې سیمه هم واده کړی. پلار مې بلې ښځې سره واده کوي او په دومره کلونه کې پلار مې یو ځلې د ما پوښتنه یې ونه کړه چې هغه زما زوی چیرې ده، د چا سره اوسي، مړ ده ژوندی ده. زه مې خاله کره غټ شوم، زلمی شوم. کله چې زلمی شوم ما خپل ځان سره پریکړه وکړه چې خپل د مور غچ واخلم او خپل پلار مړ کړم. مګر بیا ځان سره سوچ کوم چې اولادونه یتیمان پاتې کېږي. هغه کس چې زما پلار ده ما باندې رحم ونه کړ. زه یې په ماشومتوب کې له مور له غېږ څخه لرې کړم او زه یې د بل چا په دسترخوان محتاج کړم او تل د پلار نوم څخه زما کرکه راځي. اوس زه خپله هم پلار یم مګر د پلار نوم څخه سخته کرکه لرم ځکه زما پلار خپل کور خپل په لاس خراب کړه، خپل ښځه خپل اولاد په قتل ورسول. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو امید لرم چې دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.